سلامونه لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ښه راغلی. دې خپرونه کې د سولې او روغې هیلې افغان حکومت او اسلامي حزب نن د خپل منځي سولې او روغې هوکړه لاسلیک کړه. ریپورټ پکې لرو او مخکینی ولسمشر حامد کرزی اورو چې د سولې بهیر کې به د پاکستان دریځ څه وي. او نن ستاسې غږ کې هم پر سوله غږیږو. له تاسو پوښتو چې له اسلامي حزب سره روغه او سوله نورې ډلې هم جوړجاړي ته هڅولی شي. جوړ په خیر، ستاسې غږ ته لږ وروسته ورځو، خو خپرونه کې بیا هم پر سوله غږیږو. د سولې پر تړون چې نن لاسلیک شو. د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې او روغې تړون نن کابل کې لاسلیک شو. دغه تړون د افغان سولې شورا مشر پیر سید احمد ګیلاني، د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار په استازیتوب محمد امین کریم لاسلیک کړ. د تړون لاسلیک پر مهال یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا هوکړه به د افغان ولسمشر اشرف غني او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار له لاسلیک وروسته پلي کیږي. نجمه ځاله پرې له کابله ریپورټ لري. د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیکېدل. د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې له شاوخوا 2 کلونو وروسته بریالۍ شوې. په دوهم پړاو کې به دا هوکړه لیک د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشرانو لخوا لاسلیک او بیا به پلي کیږي. له اوږدو خبرو او انتظار وروسته دا دی بالاخره د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ سوله وشوله. په افغانستان کې له طالبانو وروسته د دویمې لویې وسلوالې مخالفې ډلې له حکومت سره یو ځای کېدل د افغان حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېدی شي. حزب اسلامی وایي د واک او څوکۍ لپاره یې سولې ته غاړه نه دی ایښې. در این مذاکرات هیچ چانه‌زنی در رابطه با د سولې په خبرو کې مو هیڅ کله په واک کې د ونډې او څوکۍ لپاره چنه نه ده وهلې، او دلیل یې دا دی چې حزب اسلامي خپلې موخې لري او دا موخې زموږ ملت، سیمې او نړیوالو ته معلومې دي. د هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت، اسلامي نظام او د عدالت پلي کول مو هدف دی. د هوکړې له مخې افغان حکومت به د حزب اسلامي پر غړو بندیزونه لرې کوي. د حزب اسلامي د مشرانو او نورو غړو د خوندي راستنېدنې او په سیاسي نظام کې د ونډې فرصت ورته برابروي. حزب اسلامي به ژر تر ژره جګړه بندوي، اساسي قانون به مني، ټول پوځي خوځښتونه او نظامي تشکیلات به منحلوي او له ترهګرو ډلو به هیڅ ملاتړ نه کوي. د افغان حکومت دا چارواکی وایي په دې کار سره یې وښوده چې له خپلو وسلوالو مخالفو ډلو سره د سولې خبرې یې رښتینې دي. نن همدغه صلح ته موږ ودرېدلو. حزب اسلامي څرګنده کړله چې دوی هم صلح ته تعهد درلود. نن زه په تاسو باندې طالبانو غږ کوم که په تاسو کې رښتینوالي حقیقت یې، موږ خپله حصه ثابته کړله رامخته سئ د صلح دپاره. هغه شیانو ته چې مو د حزب اسلامي سره ژمنه وکړله چې پر ولاړ یو، ستاسو سره هم حاضر یو چې پر ودرېږو. اما که تاسې خپل واک نه لرئ او تصمیم مو بل څوک درته نیسي، مسؤلیت ستاسو په غاړه ده. له دې سره هممهاله د کابل په یو څنډه کې بیا د افغانستان همبستګي حزب د لسګونو غړو د حزب اسلامي ضد شعارونه ورکول. د دې راتل زموږ هیواد ته سولې راوستل نه دي، خپل جنایت یا خپل هغه تورتمې دوره یو ځل بیا تازه کول دي. د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ سوله د کوم بهرني هیواد له منځګړیتوب پرته وشوه او د ډیرو باور دا دی چې دا په افغانستان کې د هر اړخیزې سولې راتلو لپاره یو پیل دی. نجمه ځلا، بي بي سي، کابل. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی وایي د حکمتیار له ډلې سره د سولې خبرې د ده په واکمنۍ کې پیل شوي او په دې خوښ دی چې اوس د خبرې بریالۍ شوي دي. په کابل کې عنایت الحق یاسیني له ښاغلي کرزي سره په خبرو کې د دې جوړجاړي په رڼا کې له طالبانو سره د سولې بهیر او هم د پاکستان دریځ پوښتلی دی. هڅه چې حکومت، نوی حکومت د سولې په حصه کې ورسره ملګری، بې سواله بې چونه چره ورسره ملګری، د پاکستان سره د جوړ په حصه کې مطلق سره ملګری، د یو باعزته خپلواک افغانستان په چوکاټ کې او په دغه هدف لپاره د پاکستان سره
د جوړې روغې او د ښې رابطې مطلق طرفدار یم، همسایه مو دی، باید دا رابطه ورسره وتړو. خو کوم افغانستان؟ هغه افغانستان چې سیال دی د همسایګانو سره، هغه افغانستان چې نیغ ولاړ دی د همسایګانو سره، سرټیټي افغانستان نه، سرلوړي افغانستان لپاره لکه چې ما چې کول په هغه چوکاټ کې مطلق ورته تیار یم او سوله غواړو د پاکستان سره. دغه ګاونډیان څوک چې ښکیل دي دغه رول لوبوي د سولې په برخه کې؟ نه لوبوي، متاسفانه چې نه کوي، خو موږ باید دا هڅه جاري وساتو او د دې هڅې څخه هېڅ وخت لاس وانخلو او دا کوشش باید جاري وي. د حامد کرزي د خبرې او د غرض د افغانستان د سولې بهیر شوی تړون په اړه نور معلومات زموږ په پاڼه موندلی شئ، ورتلی شئ د تل په څیر BBC پښتو ټکی کام. خبرونه کې یو څو نور خبرونه هم راخلو. د نړۍ د مصر له سمندرغاړي سره نږدې چې پرون پکې کومه بیړۍ اوښتې وه، اوس ویره دا ده چې سلګونه کسان ښایي پکې مړه شوي وي. دا بیړۍ چې له اندازې زیات خلک پکې سپاره وو ایټالیا ته پر لار وه چې واوښته. مصري چارواکي وایي دوی له مدیترانې سمندرګي 42 مړي ایستلي او یوازې 160 کسان یې ژغورلي دي. ژوندیو پاتې شوي ویلي بیړۍ کې شاوخوا 5,500 کسان سپاره وو. ځینو یې BBC ته ویلي چا به چې د ژغورنې جاکټ غوښته اضافي پیسې باید ورکړې وای. لومړی خو موږ تېروتنه وکړه چې دغه سفر ته مو زړه ښه کړ، خو انساني قاچاقیان هم ګرم دي، هیڅ رحم نه لري. کښتۍ په ډوبېدو شوه او بیا په منځ دوه شوه. هغوی چې لامبو یې زده وه ځان یې څنګ ته کړ، شاته یوازې ماشومان او میرمنې پاتې شول او د دوی د مرګ پړه پر هغو خلکو اوړي چې پیسې ورته هر څه دي. خبرونه کې یو څو نور لنډ خبرونه هم راخلو. د سعودي په مشرۍ ائتلاف یمن کې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر حدیده بندر هوایي برید کړی دی. د بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 ملکیان وژل شوي دي. بمبارۍ کې د ولسمشرۍ یوه ماڼۍ په نښه شوې وه چې د حوثیانو ولکه کې ده، خو توغندي پر یو ورڅېرمه کور هم لګېدلي دي. د دغې جګړې پای ته رسولو خبرې تېره میاشت ناکامې شوې. هندي پوځ وایي د دوی تر ولکې لاندې کشمیر په لرې پرته شمالي برخه کې د پاکستان پولې ته نږدې یو اورپکی له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. دوی وایي دا کس په هغه ډله کې و چې د کورونو د پلټنې پر وخت یې پر ځواکونو ډزې وکړې. هند وایي هغه اورپکي په نښه کوي چې د داو له مخې له پاکستان نه وراوړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي د نړیوالو له لوري د مخالفو وسلوالو ډلو د ملاتړ له امله هیواد کې جګړه ښایي نوره هم اوږده شي. دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې سوریه کې یو اوربند له لنډ پایښت وروسته مات شو. د تاوتریخوالي له تر ټولو ناوړه پیښې حلب کې شوي دي. دغه هیواد کې فعالان وایي حکومتي الوتکو له میاشتو راهیسې تر ټولو درنه بمباري پکې کړې ده. یو چینایي قانوني وکیل ته چې موکلانو کې یې مخالف هنرمند فعال آی وی وی هم شامل دی په درغلۍ له محکومېدو وروسته د 12 کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. د شالین ملاتړي وایي دی ځکه کړول کېږي چې حکومت یې ننګولی دی. دی د بشري حقونو څو هغو وکیلانو او فعالانو له ډلې دی چې تېرو څو میاشتو کې پر بند محکوم شوي دي. د لوبو او سپورت خبرونه هم خبرونه کې راخلو. لومړی فوټبال ته ورځو. د لیونل میسي مینوال به ډېر وایي تاسې، خو بده خبره یې دا ده چې دی به د اتلتیکو مدرید پر وړاندې د برسلونا لوبه کې د پلی کشېدو له امله 3 اونۍ لوبه نشي کولی. دغه بریدګر د چهارشنبې په ورځ د ډیګو ګوډین له لوري له مخنیوي وروسته 9:50 دقیقه کې له لوبې ووت. دی اړ شو چې د دې میاشتې لومړیو کې د 2013 کال فوټبال نړیواله اتلولۍ لپاره له وینزویلا سره د خپل هیواد ارجنټاین له لوبې هم بې برخې شي، خو دا موسم یې د خپل کلب لپاره لا لیګه کې 15 لوبې کړې دي. کرکټ کې بیا نویزیلند هند ته د خپل سفر پر مهال کانپور کې له کوربنو سره پر لوبه بوخت دی. د هند لوبډل مشر ویرات کوهلي پچه وګټله او لومړی بیټینګ یا منډو جوړولو ته ملا وتړله. دوی د لومړۍ ورځې تر پایه د 9 لوبغاړو په سوځېدو 201 منډې کړې چې مورلي ویجی پکې په 15 منډو تر ټولو مخکښ منډې جوړونکی دی. چې شورا پوجارا په 2 منډو ورپسې ډېر نږدې و. کوهلي په خپله بیا د هیلو خلاف یوازې 9 منډې وکړه شوې. نړۍ د وخت خپرونه کې را سره ملګري یې، نو اوس راځئ ستاسې غږ خپرونې ته ورشو. افغانستان څه د پاسه 3 لسیزې له جنګ جګړو کړېږي. د موده کې سلګونه زره خلک مړه شوي، په میلیونونو له خپلو مینو او کورونو بې ځای شوي.
او همدې موده کې جګړه پښتونخوا ته هم ورغځېدلې او د اورپکۍ تاو د لرو پښتنو ژوند له غمیزو ډک کړی دی. د ډیورند کرښې دواړه غاړې د جګړې اور ګولولو په موخه په وار وار غږونه پورته شي او د سولې د خبرو هڅه شوې. خو پوښتنه اوس دا ده چې نن کابل کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د روغې تړون لاسلیک به پراخې سولې او امن ته څه لار هواره کړی شي او نور جګړهمار به هم سولې ته وهڅولی شي. ستاسې غږ خپرونه کې د اونۍ اوږدو کې مو ویل پر دې به غږیږو چې ولې ځینې خلک د لور پر زیږېدو نه خوشحالېږي. اوس مو وپتیله چې پر سولې وغږیږو چې هم د لور، هم د زوی، هم د میندو پلرونو او هم ټولنه کې د هر کس هیله او اړتیا ده. خپرونه کې به ستاسو سره پر ټلیفون، انټرنیټ خواله کوو، ستاسې نظرونه به راخلو او ایمل پسرلی هم را سره دی. د کابل کې د سولې شوي تړون په اړه به غبرګونونه راوروي او هم به پر فیسبوک ستاسې نظرونه هم را سره شریکوي. نو هیله ده را سره وشئ. نو راځئ پیل کې ستاسې څو ویډیویي پیغامونو ته غوږ شو. نن چې په کابل کې د حزب اسلامي لیګوند له مشر ګلبدین حکمتیار سره کوم تړون لاسلیک شو، موږ ټول افغانان په دې باندې خوشحاله یو او خدای دې نور زموږ په وطن کې سوله او امنیت راولي. له دولت څخه مو هیله ده چې د ټولو مخالفینو سره سوله وکړي او په خپلو کې د ورورولۍ فضا کې ژوند وکړو. مننه. سوله د هر شخص حق دی او زما لوی ارمان په افغانستان کې سوله او سوکالي ده چې نن مې یو قدم واخیسته. مبارکي ټول ولس ته وایم او په مرور ورونو غږ کوو چې نور له جنګه لاس واخلئ او د سولې لاره غوره کړئ تر څو یو آباد، سوکاله او آرام افغانستان ولرو. دوی خو خپل هیلې څرګندولې. نو له وردګو نه هدایت الله ساحل را سره د انټرنیټ له لارې پر ویډیو ملګری شوی دی. مننه چې خپرونه کې را سره یې. تاسې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه څومره مهمه ګڼئ؟ لومړی خو تاسو ته او د بي بي سي رادیو او ټلویزیون اوریدونکو ته د دغه یوه لوی ارمان د پوره کېدو مبارکي وایم. په ټوله کې د سوله د افغانستان د ټولو وګړو، د میندو، د خویندو، د ورونو، د ټولو یو لوی ارمان و چې ان شاء الله د حکمتیار د راتګ سره دغه ارمان تر یو حده پوره کېدای شي. دغه سولې ته موږ ډېر زیات هیلهمن یو. کېدای شي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سوله وکولی شي. نور مخالفې ډلې هم د ته وهڅوي تر څو سوله رامنځته شي، دوی هم د سولې له بهیر سره یوځای شي. نو څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې نور خلکو سره هم له نورو ډلو سره خبرې وشي؟ لومړی خو لکه تاسو ته معلومه وه د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د خبرې ټولې بین الافغاني خبرې وې. په دې کې کومه بهرنی هیواد ښکیل نه و. نو بین الافغاني خبرې. هدایت الله خان ساحل ډېره زیاته مننه. ستاسو نوم له بښنې سره سم چې ناسم لیکل شوی و. خپرونه کې اوس لږ دمه کوو. ستاسو غږ خپرونه ګورئ چې نن پکې پر سوله غږیږو. د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ روغه جوړه څومره سولې او آرامۍ ته لار هوارولی شي. لږې دمې وروسته راته راستنیږو. نو چیرې مه ځئ، راسره اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ. د بي بي سي پښتو ستاسو غږ خپرونه ګورئ. نن پکې پر سولې او آرامۍ غږیږو چې د ډیورند کرښې دواړه غاړې او ان ټوله نړۍ کې د هر کس هیله او اړتیا ده. خپرونه کې به بیا هم ستاسو سره پر ټلیفون، انټرنیټ خواله کوو، ستاسو نظرونه به راخلو. نو راسره اوسئ د خپرونې تر پایه. پر سوله خبرې ډېرې دي. نو راځئ بیا هم ستاسو یو څو نظرونه واورو. څرنګه چې ما خپل په خبرو کې واورېدل چیرې د نورې ډلې وغواړي چې د اوسني حکومت ته مراجعه وکړي، لکه د حکمتیار صاحب سره همداسې به د دوی سره هم هوکړه وکړي. ما په نظر باندې د انجینر صاحب راتګ او د ملي وحدت سره د هغوی یو ځای کېدل دا نورو ډلو ته یوه لار برابروي. ځکه ټوله هغه وروڼه چې خوابدي سوي دي په یو ځل باندې نه خوشحاله کېږي. دا ابتدا ده، شاید نور به هم په همدغه لار تعقیب کړي او راځي د سولې سره یو ځای دي انشاءالله.
زه فکر کوم د حکمتیار صاحب د یو ځای کېدو زموږ دولت سره زموږ په امنیت باندې اغېزناکه دی. امنیت زموږ په وطن کې راځي او د نورو ډلو هم چې دا خبره واوري په دوی باندې هم اغېزمن دي، اغېزه کوي او دوی هم انشاءالله زموږ د دولت سره یو ځای کېږي او یو ښه امنیت په راتلونکي موږ به ولرو. د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د روغې په اړه غبرګونونه هم راغلي. ایمل پسرلي راغونډ کړي. نو ایمل غبرګون کې څه ویل شوي؟ غبرګون د بېلابېلو سفارتونو ډیپلوماتان دي لا هم راځي. زه به یو څو درته ولولم. د امریکا سفارت په کابل کې لیکي د دې تړون هرکلی کوو. امریکا به د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هر هغه بهیر ملاتړ وکړي چې وسلوالې ډلې پکې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې ختم کړي او د ښځو او لږکیو د ساتنې په ګډون اساسي قانون ومني. د بشري حقونو د څار نړیواله ټولنه وایي د حکمتیار راستنېدل به د بخښنې هغه کلتور پسې وغځوي چې افغان حکومت او د دوی بهرنیو ملاتړو ساتلی او هغه دا دی چې له جنګ سالارانو څخه یې د 1990 کلونو په ترڅ کې د ملکي وګړو د وژنې په تړاو پوښتنه نه ده کړې. خو د برتانیا سفارت بیا په کابل کې لیکي د دې هوکړلیک هرکلی کوو. دا مثبت ګام دی. موږ د دې پرېکړې رسمي او بشپړه پلي کېدو ته سترګې په لاره یو. برتانیا له ټولو ډلو غواړي چې د جګړې ختمولو، امنیت او د افغانانو د سوکالۍ په موخه د دغه ډول ګامونو ملاتړ وکړي. نو امانه د اوس لپاره همدومره. نو د سفارتونو او دغه مؤسسو هیلې او د ځینو اندېښنې وې. نو ډېره مننه. د کابل ګاونډ کې لوګر ته ورځو. هلته له هغه ځایه هدایت الله محمدي را سره په ټلیفون ملګری شوی دی. محمدي صاحب، ستاسو په نظر د مخالفو ډلو او حکومتونو ترمنځ جوړجاړی څومره د آرامۍ له ټینګښت او تاوتریخوالي چې کم شي څومره مرسته کولی شي؟ سلامونه او نیکې هیلې لومړی تاسې ته او ستاسو د تلویزیون له لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او همدارنګه د دغې سترې لاسته راوړنې او د دغې سترې خوښۍ او د خوشحاله ورځې مبارکي ټولو هیوادوالو ته او تاسې ته هم درکوم. زما په آن باندې د اسلامي ګوند او دولت ترمنځ د سولې مذاکرات له نږدې 2 کلونو راهیسې روانو چې وخت نا وخت ټکني کېدل او د حکومت په داخل کې هم یو شمېر کړیو او په ځانګړې توګه د پخواني شمالي ټلوالې پاتې شونې چې د دغه ګوند پخواني مخالفینو مخالفت وکاو. خو ویل کېږي چې اوس دغه هر څه یعنی ښکاره شول او پای ته ورسېدل او د افغانستان د اساسي قانون او ټول اسلامي او ملي ارزښتونو ته په درناوي که په لاندې ووایي چې څومره مرسته کولی شي؟ زما په آن باندې دا واقعیت یعنی هیڅ کله موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کېږي. یعنی هیڅ کله جنگ د حل لاره نه ده. واقعا سوله د حل لاره ده، ناصر د حل لاره ده، خبرې د حل لاره دي. موږ تر هغه پورې چې په خبرو باندې خپل مشکل حل نکو، په جنگ باندې هیڅ کله هم زموږ مشکل نه. زیاته مننه. هدایت الله محمدي له لوګر را سره خبرې کولې. خپل نظر مو څرګنداوه چې سوله خبرې د حل لاره ده. د هند له حیدرآباد هم را سره شیرزاد داودزی ملګری شوی. نو داودزی صاحب، تاسو نه مننه کوو چې را سره یې اوریدونکو بېلابېل نظرونه ورکړل. ډېر خلک د دې پلوي دي چې ګواکې خبرې د حل لاره ده. ستاسو له نظره د سولې خبرې او بریالیتوب پر نورو مخالفو ډلو څومره اغېز لرلی شي او خبرو ته یې راماتولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه تاسو د بي بي سي پښتو تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او هم ټولو سوله خوښو افغانانو ته د سولې په دغه برخه کې د نننۍ بېسارې راځړونې نه مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د دغه تړون به د افغانستان د آرامۍ او سوکالۍ سبب وګرځي. الله تعالی جل خپله وایي چې والصلح خیر، یعنی سوله کې خیر دی. د افغان حکومت او د اسلامي حزب د سولې په هوکړلیک مکمل باور لرو چې د سولې په تړاو نننۍ هوکړلیک به د هیواد په روان بهیر کې د تلپاتې سولې پیغام له ځانه سره ولري او په جګړه کې اخته نورې خواوې به هم د دې بلې شمې څخه الهام واخلي. دا چې د اسلامي حزب مشر حکمتیار صاحب لوی عالم مبارز او له ملي او نړیوالو سیاستونو څخه آګاه او پوخ شخصیت دی او ډېر پلویان هم لري. د شخصیت نه کې تېر شو د تړون څومره پر سولې اغېز لرلی شي، دا راته ووایي. نو ما ویل چې دوی په دې وپوهېدل چې نور جنګ کومه ګټه نه لري او تاوان یې ټول ملت ته رسېږي.
نو دا خپله د اعتماد یو فضا رامنځته کوي او نورې ناراضي ډلې هم هغوی ته هم ډاډ ورکولی شي چې راشي او سوله وکړي. تاسو هیله مند چې نور ناراضي او خفه ډلې او کسان کولی شي چې له دغه نه ګټه واخلي او سولې ته رامات شي. نو ستاسو غږ کې ستاسو سره خبرې کوو، پر سولې غږیږو، نو ستاسو نظرونه اورو. راځئ اوس نورو ته هم یې غوږ شو چې څه وایي تاسې. که ګلبدین حکمتیار مجرم وي، که هر څوک که جنګي یو څوک هم وي، دا چې اوس د سولې پروسې ته راځي، زه په دې عقیده او باور یم چې د یو څو جنګیالي به له یو کلي راوځي، د له جنګه به یو کلی په امان وي. دا لو خبره ده، ښه راغلاست ورته وایو په دې هیله چې دا لومړنی او اخري ګام نشي د سولې دپاره او بالاخره د دې څخه وروسته طالبانونه هم دې ته غاړه کښېږدي تر څو افغانستان کې سوله راسي او په سولې په برخه کې کار وکړي. د ده راتګ او دې ته ورته نورې وسلوالې ډلې چې دلته د افغان حکومت سره هوکړلیک یا سولې ته حاضرېږي، دا به د بهرنیو ځواکونو هغه بهانې هم له منځه یوسي چې دلته وسلوال د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ده. راځي خپرونه کې لاړ شو ننګرهار، همیشه بهار ته. هلته له هغه ځایه ثناالله سردارزی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. نو سردارزی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د سولې د هوکړې ته خلک ننګرهار کې چې دا څه موده د تاوتریخوالي له پیښو رنځېدلي کړېدلي دي، هلته به څومره خلک ورته هیلهمن وي یا په څه ډول ورته ګوري؟ مننه. تر هر څه له مخه تاسو د بي بي سي پښتو ټلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ټول افغان نجیب ولس ته د سولې د دغه هوکړلیک د امضا مبارکي وایم. یقینا چې دا به په نورو مخالفو وسلوالو ډلو خپله غیز ولري، ځکه د دولت له لورې د حزب اسلامي سره د هوکړلیک د امضا کولو دا وښوده چې افغان دولت سولې ته لیوالتیا لري. نو زموږ هیله له دولت څخه دا ده، د ولس هیله له دولت څخه دا ده چې لکه څرنګه چې د حزب اسلامي سره په بریالي توګه دغه هوکړلیک امضا کړ، دغه پروسه لا وغځي نورو مخالفو وسلوالو ډلو ته هم همدغسې شرایط آماده کړي تر څو هغوی یقین او باوري شي په خپل دولت. ستاسو په باور چې نورو ډلو سره هم باید خبرې وکړي، دولت باید هغوی ته لاس ور وغځوي او دروازې ورته خلاصې کړي؟ سولې ته لیوالتیا لري، دولت باید دا پروسه دلته سټاپ نه کړي، باید نور مخالفو ډلو ته هم زمینه سازي وکړي تر څو وکولی شو دې هېواد ته تلپاتې سوله راولو. مننه ډېره زیاته. ثناالله سردارزی له ننګرهار سره خپل نظر شریکوو. پر فیسبوک مو هم خورا ښه ډېر نظرونه را سره شریک کړي دي. ایمل پسرلي راغونډ کړي. ایمل څه وایي؟ یو څو به درته ولولم، خوله ډېر دي. شفیع الله هوتک وایي سوله یو مقدس نوم دی او سوله پرمختګ او خوشحالي رامنځته کوي. داود فرهنګ لیکي نن د افغانانو لپاره ډېره د خوښۍ ورځ ده چې ښاغلي حکمتیار له حکومت سره سوله وکړه. زه امید لرم چې په نورو مخالفو ډلو به تاثیر ولري او هغوی به هم سولې ته زړه ښه کړي. علي مرزا وایي که نور په رښتیا د افغانستان لپاره جنګېږي نو هغوی ټول به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. امانه د اوس لپاره همدومره. نو ډېره مننه ایمل. ډېرو خلکو خپل نظرونه سره څرګند کړي وو چې نننۍ خپرونه کې مو واورېدل. له ټولو لیدونکو مننه کوو چې نظرونه را سره شریک کړل. ایمل پسرلی هم په خپرونه کې وو. زموږ ټول راډیوي ډله یا تلویزیوني ډله ستاسو نه مننه کوي. په راډیو کې هم دا موضوع ده، د سولې په اړه خبرې کیږي، نو هلته کولی شئ واورئ او دا خپرونه ستاسو په ځینو انځورونو پای ته رسوو.